د جنکو په تعلیم چې کوم اعتراضات دي د هغې سلوشن طرف ته موږ له تلل پکار دی. سلوشن یې څه دی؟ ویری سمپل. زموږ سره دوه قسمه سیکټرز دي کوم چې ایجوکیشن پرووایډ کوي. یو دی ګورنمنت سیکټر، بل دی پرایویټ سیکټر. که زه دا خبره او دا اعتراضات پیراپریس کما د دې مطلب به دا وي چې وی آر ناٹ اگینسٹ female education but we are against co-education. And there is a big difference, a very very big difference between female education and co-education. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم د حضرت سلیمان په مونږ ټولو دی رحم وکي الرحمن او الرحیم. نن زمونږ ټاپک چې کوم دی هغه دی فیمیل ایجوکیشن او کو ایجوکیشن. مطلب د جنکو چې کوم دی سیپریټ یوازې تعلیم او د هغې سره سره د جنکو او د هلکانو چې کوم دی میکس تعلیم. نو د دې حوالې سره په دې ویډیو کې زه کمپیریزن کوم، خبرې په دې باندې کوم او بیا تاسو خپل رائے په کمنټس کې ورکړئ چې تاسو کو ایجوکیشن دی په دې اعتراضات دي او که د فیمیل یا د جنکو چې کوم تعلیم دی اصل کې تاسو په دې باندې اعتراضات دي. نو خپل رائے په کمنټس کې ضرور شیر کړئ. په دې خبره کې څه شک نشته چې د فیمیل ایجوکیشن یعنی جنکو تعلیم ډیر زیات لازمي دی. د دې نه بغیر زمونږ معاشره چلیدل مشکل دي او د ډیر چیلنجز سره به په مخه باندې بیا. تاسو سره زه یو کوډ شیر کوم، یو قول شیر کوم. هغه دا دی چې مونږه دا خبره مشهوره تاسو به اورېدلې هم وي چې که چېرته یو سړي تعلیم وکړو، یو هلک تعلیم وکړو، د هغې مطلب دا دی چې یو فرد تعلیم وکړو. او چې چېرته هم یو فیمیل تعلیم وکړو یا یو جنۍ تعلیم وکړو، د دې مطلب به دا چې یو خاندان چې دی هغې تعلیم وکړو. زمونږ په کلتور کې، زمونږ په ثقافت کې، زمونږ په معاشره کې لیډي ډاکټر ډېر زیات لازمي دي زمونږ د فیمیل لپاره، ځکه چې زمونږ معاشره لیډي ډاکټر د فیمیل لپاره اکسپټ کوي، خصوصا په میډیکل فیلډ کې. او په میډیکل فیلډ کې د تاسو ته پته ده الټراساوند دی، څومره چې د پریګننسي کیسونه دي یا نور داسې مختلف بیماریان دي چې هغه صرف لیډي ډاکټر اسسټ کولی شي اکارډینګ ټو اور سوسایټي. بل فیلډ چې زموږ سره دی هغه دی سایکالوجي یعنی نفسیات. که چېرته یو مور ماهر نفسیات وي نو هغه د خپل ماشوم هم ډېر په ښه طریقه باندې خیال ساتلی شي، د هغه منټل هیلث په ډېر اهم ګڼي او هغې دپاره به مختلف کوششونه کوي. خپل منټل هیلث باندې به هم ډېر زیات کار کوي او کور کې چې څومره هم خلک دي د هغو ټول منټل هیلث به خیال ساتي. نو سایکالوجي ډېر زیات اهم فیلډ دی. نو که موږ وګورو میډیکل فیلډ، هوم اکنامک شو، سایکالوجي، دا درې واړه داسې فیلډ دي چې په دې کې د فیمیل ایجوکیشن ډېر زیات لازمي دی چې زموږ معاشره پرمختګ باندې روانه شي. ستاسو سره زه یو قول بل شیر کوم او هغه دا دی چې د ماشوم اولنۍ درسګاه چې کوم ده هغه د مور غېږ. نو چې چېرته مور تعلیم کړی او بیا هغه ماشوم رالویږي د مور سره او د هغه اولنۍ درسګاه چې کوم ده هغه د مور غېږه ده، نو دا به ډېر ښه طریقې سره د ماشوم تربیت کیږي. زما هرګز دا مطلب نه چې کم زمونږ مشران دي هغو تعلیمونه نه دي کړي نو هغه پسه نه پوهېږي. زما مطلب دا نه دی. زما مطلب صرف دا دی چې زمونږ په دې دور کې را روان دور کې تعلیم چې دی ډېر زیات لازمي دی زمونږ د جنکو دپاره چې زمونږ معاشره په مخکې باندې لاړه شي. اصل کې اعتراض چې کوم دی هغه د فیمیل په ایجوکیشن باندې نه دی بلکې د ایجوکیشن سیستم باندې دی. دوه قسمه ایجوکیشن سیستم دی زموږ سره د تعلیم دپاره د فیمیل دپاره. یو چې کوم دی هغه دی بالکل سیپریټ یعنی جدا ایجوکیشن سیستم، پای کې موږ تاسو ته پته موږ وایو د جنکو سکولونه دي، جنکو یونیورسټیانې دي یا کالجونه دي یا په یونیورسټیانو کې جنکو د کیمپسز دي. دویم طرف ته چې کوم ایجوکیشن سیستم دی هغه د کو ایجوکیشن چې جنکۍ او هلکان پکې دواړه مکس چې تعلیم حاصلوي. نو اصل اعتراض زمونږ د ثقافت، زمونږ د معاشرې، زمونږ د مشرانو، زمونږ د جماعت، زمونږ د دیرې، زمونږ د خلکو چې اعتراض دی هغه اصل کې د دې کو ایجوکیشن باندې دی چې دا کو ایجوکیشن چې کوم دی دا نه دی ښه. د دې خبرې نه زه انکاري نه یم چې د دې فایدې نشته، خو هر شی چې مونږ ګورو نو د هغې فایدې او د هغې نقصانونه به مونږ کمپیر کوو. که مونږ کو ایجوکیشن ته وګورو نو فایدې شته خو ډېرې زیاتې کمې دي او که مونږ یې کمپیر کړو د نقصانونو سره نو زمونږ په معاشره کې دا کو ایجوکیشن چې څومره نقصان دي هغه د وبا په شان ډېر په تیزۍ سره خورېدو والی دي او بلکې ډېر په تیزۍ سره خپاره شوي هم دي. که زه دا خبره او دا اعتراضات پیراپریس کړم نو دې مطلب به دا وي چې وی آر ناٹ اگینسٹ female education but we are against co-education. And there is a big difference, a very very big difference between female education and co-education. د جنکو په تعلیم چې کوم اعتراضات دي د هغې سلوشن طرف ته موږ له تلل پکار دی. سلوشن یې څه دی؟ ویری سمپل. زموږ سره دوه قسمه سیکټرز دي کوم چې ایجوکیشن پرووایډ کوي. یو دی ګورنمنت سیکټر، بل دی پرایویټ سیکټر. موږ له پکار دی چې کوم ګورنمنت سیکټر دی په هغې باندې موږ زور راولو، په هغې باندې موږ فورس راولو چې هغو د جنکو دپاره سیپریټ ایجوکیشن انسټیټیوټ کولاو کړي، د سکول په فارم کې، د کالج په فارم کې، د یونیورسټیانو په فارم کې چې هغه څه کړي
اوپن کی سپریټ لپاره چې صرف هغه کې فیمیل سټوډنټس الاوډ کم چې زموږ سره پرایویټ سېکټر ایجوکیشن دی موږ له پکار دی چې هغه موږ سپورټ کو خو برپور دا و سپورټ وکړو چې هغه هم کالجونه سکولونه او یونیورسيټي یا کیمپسونه سکه د فیمیل لپاره سپریټ کولاو کې زموږ د اعتراضات چې کوم دي د فیمیل ایجوکیشن باندې زموږ د معاشري زموږ د ثقافت زموږ د جماعت زموږ د دیرې زموږ د معاشري چې څومره اعتراضات دي په د ایجوکیشن سیستم باندې ناغه ختم شي او زموږ معاشره په مخ کې باندې لاړ شي ځکه چې په معاشره کې کم ځای کې میل کردار ادا کوي د غشانتي فیمیل چې دی هغه غټ کردار ادا کولای شي خاص کرتا استماوي په میډیکل فیلډ کې په هوم اکونومکس کې او په سایکالوجي کې دویمه خبره دا ده الریډي وڅ کوم کو ایجوکیشن سیستم موجود دی پاګه زموږ خلک موجود دي نو مشرانو دا پکار ده چې په خپل بچو باندې نظر وساتي او په ډیلی بیسیس باندې داغو ویزټس کوي او ګوري چې زما د ماشوم په د یونیورسيټي کې په د کالج کې په د سکول کې سکه کم ځکه چې کو ایجوکیشن دی هغه کې زموږ مشرانو پکار دي یو خو په کور کې د خپل بچو ته نصيحت پکار دی او بل هغه باندې نظر ساتل او په ډیلی بیسیس باندې داغو چیک اپس کول چې هغه ته پته چې او زما د مشر چې کم دی زما د والد چې کم دی زما د ورور چې کم دی په باندې چیک اپ ساتي چې څومره هم زموږ ماشومان دي یا ماشومان دي الکان دي او کجنکې دي نو هغه به برابرۍ خپل تعلیم د پاره بزي او زموږ چې کم اعتراضات دي د معاشره هغه به ختم شي چې څومره هم اعتراضات دي هغه په دې دوه طریقو باندې ختمې دي شي اول نه چې کم ګورنمنت او پرایویټ سېکټر دي هغه مونږ سپورټ کو او په هغه باندې فورس راولو چې سپریټ ایجوکیشن انسټیټیوټ کولاو کې د فیمیل لپاره او بل چې کم کو ایجوکیشن سیستم دی نو مشران لپاره کار دي چې په ډیلی بیسیس باندې هغه چیک اپس هم کوي خپل وړو ته چې کم دی په کور کې نصيحت هم کوي نو معاشره به ان شاء الله ټیک شي او ایجوکیشن سیستم چې کم دی هغه به ټیک شي الکان او جنکۍ بدوانه په معاشره کې خپل کردار په خطر قوانه ادا کړي الله حافظ